سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. موږ دا وخت سنګاو او د بونیر غر ته راختلي یو. جاوید ملنګ را سره دی، پېښور نه راغلی. ملنګ ملګرو سره دعا سلام وکړه. سلامونه ملګرو، ډېره مننه کوم. بس په غرو اوس کوزیږو او دا موږ دلته کې اوتر اوسېږي. موږ راغلي یو اوتر له تاسو شرمالې د مرکې وینئ که نه، دا ډېر اسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی. دا څه اوس موږ ګورئ چې موږ په کومه کوزیږو او دا اوتر کوم ځای کې را پیدا کوو. ښه نو موږ سره اوسئ، راځئ. توتر صاحب که وغورځېدو بس بیا به تاواني به ته یې ښه لږ شاته خلک ها والله شمه هغه خبره صحیح کړې وه. ښه په کومه خبره چې تا ته اعتراض و، ما بیا ورپسې په غرونو کې ګرځې. یاره دا خو حقیقت دی. دلته وغورځېدو ډېره خطره ده. نه خیر خطره نه ده، هغه کته ځو بل ځای ته نه ځو، هغه کته به په اسانه ورسو. روانم په کته یاسې یم اوتر پسې به اوتر بیا ګرځې. ځوانان داسې کار څه دی چې یو هلک و امبولانس وایي که اوتر میلاو نه شو نو خو واپس به ځو. د اوتر د خولې هغه لطیفه ده. هغه یو سړي وایي پلار ډاکټر له بوتو، ډاکټر ورته وایي چې هلکه وایي ډېر ګرځوئ یې مه، ټوپونه موپونه دې نه وهي. نو زوی ورته وایي صحیح ده نه به وهي. دی داسې روانو په لاره لښتی ورغلو، پلار یې د هغې لښتي نه ټوپ کړی دی. هغه زوی ورته وایي دا چې وایي ډاکټر چې راته وایي ټوپونه به نه وهې، ده واپس را ټوپ کړی دی. زه ټوپ وهلی جو نه وهلی. څنګه یخ ځای کې ناست دلته به دی شعر نه لیکي. نو تاسو موږ نه ګیله کوئ وایي ته شعر نه وینې، لیکن موږ به څه نوی شعر ولیکو. هغه کوم ځای کې ناست وګوره ورته چې دلته هم نه لیکي به چېرته لیکي. ما کیمرامین ټولو کې ظالمه دا ته څومره لرې راغلی یې. دا موږ څه په ګوتونو تا ګورو. درته یو ځای خپل مقرر کړه، موږ به درپسې هلته درځو. دلته یم او بیا مازدیګر خپل ځای ته ځم. هلته کوزه د سوري کار راغلی، بیا دې خفئ که نه یاره. دا وګورئ ښه راشئ. دا د اوتر کټ دی. دا چا کټ دی اوتره؟ السلام علیکم. دا زما نه دی، دا د اسپات تاجرونه پاتې شوي دي. دا د اسپات هلکه راشئ دا وګورئ ښه بیرو ته دا اوترو. یا لکه دا به کیسې جینۍ او خدای کې دا مصیبت. دا جومات دی. دا جومات دی. خو اوتر پکې مونځونه نه کوي. پته نه چې دی موږ کوي که نه کوي. دا د اوتر بیزې دي.
اسوره ښکلی ځای موندی دی درمان صاحب. دا وګوره څومره ښه دغه ځای دی. دا وګوره ورته یاره یو اوبو ته وګوره دا هلکه اوتره دا اوبه صفا دي نه صحیح ووایه د ښکلو دي او تر وې زما بيزي ټوله روز کینه سلامونه ملګرو ستړي مشئ جاوید شاه درمان یم را سره حکیم سید اوتر دی د خپل جنون کیسه به چاته کوم تاسو وایي چې دغه یو مصره یې راته ووایي چې د څه دپاره وي نو دا د اوتر د کتاب نوم دی نن د هغې په اړه باندې موږ خبرې کوو اوتر را سره هم واورئ او انشاءالله د ده کتاب لنډ ورځو کې را روان دی ډېر ژر به خوشخبري واورئ بیا کله کو کتاب چاپ هم شي نو موږ به هغه وخت هم بیا یو پروګرام کوو تاسو ته به خبرداری درکوو چې کتاب چاپ شوی دی چېرته میلاویږي او کوم ځای کې میلاویږي او چا سره میلاویږي نو فلحال را سره اوتر واورئ اوتر نه به یو څو تپوسونه وکړو بیا به د څه نوي شعرونه لیکلي هغه به ترېنه ریکارډ کړو اوتر ملګرو سره سلام دعا وکړه مننه جاوید شاه درمان وروره یو جهان مننه چې تاسو په موږ پسې په دې کڼډو کپرو په دې غره راکوز شوئ نو یو جهان مننه ستاسو د پښتو سره د شعر او ادب سره مینه ده او دا د مینهوالو ته دپاره دغه ستړي او زیار کوئ نو یو جهان مننه ستاسو د جاوید ملنګ وروره ورسره د انور بونیري وروره دغه دوه ملګري نور دي یو دوه مینهوال نور راغلي دي ټول یو جهان مننه ښه اوتره کتاب را روان دی که نه سی حساب دی کتاب خو بس بل ستاسو را سره وی په سوات کې سمیع الله ګران ورور ته د حیره کمپوزینګ ته حواله کړو او جی نو بس هغه خو راته دغه میاشت یو نیمه داسې یو میاشت په لګي پې که نه که هېرې بس په دی کتاب نوم د خپل جنون کیسه به چاته کوم د خپل جنون کیسه به چاته کوم دې کې اکثریت څه دي غزلې دي که نظمونه دي یاره اکثریت خو پکې غزلې دي او شپږ اته نظمونه دي کیتې دي ښه او شاعري پکې هغه د زوړ وخت هم راغسې که نه ټوله نوې ده دا اوسني چې دې کم کړي یاره شاعري یا میډیا د دې کومه ریکارډ کړې ده یاره شاعري پکې نوې شاعرین ده اورې او څه زړه شاعري ده خو ټول مې انتخاب غزلې چې کوم دي ټول یې پکې هغه انشاءالله صحیح ده کتاب که خیری که بیا رامغې که نه انشاءالله راځي به ډېر ژر نو بیا د هغې نه پس دغه دي ستا هغې له دې کم تیاری کړی دی لکه مخکتنې یا څه بل څه کتاب خو به انشاءالله العزیز مخکتنه خو به اول زه په دې خپل ځای کې کوم مطلب زما چې دا دغه ډاګه چې کومه دغه غر دی زما د سارو دا ځای دی کوم ځای کې چې مونږ خلکو ولیدو وکتو دغه ځای به مرکې ډېرې شوي دي نو هغه ځای کې به وړاندې مخکتنه انشاءالله العزیز کوو او بیا نور هم مینهوالو دغه کړی دی مینه لرله ده چې زموږ په ځایونو کې به نو هغه به هم یې خو وړاندې مخکتنه به انشاءالله په خپل ځای کې دغه د غره په د یخ کې کوو انشاءالله نوي دي څه لیکلي دي یا لکه مخانده ده ته ولې خاندې موږ دلته لطیفې کوو چې ته خاندې نوي خو بس دغه څو شعرونه به اول خو ما ستا دا پوزیشن نن یو شان دی دواړه نو په دې به دغه څادر او جامې نو په دې به دغه دوه شعرونه ډالۍ کړو چې یاره د خلکو سترګې د ناجوړه د زړه سره نه شو دواړه په یو شانتې جوړو کې د نظره نه شو او پکې د یو بل په دیدن چې ښه ماړه شولو نو په اختر څه کوي خبر که د اختره نه شو ډېر ښه یار دغه څو شعرونه به انور بونیر ته نوي ډالۍ کړو چې د حالاتو تقاضې ښه نه دي ځکه د زړونو حوصلې ښه نه دي د دې سړي په ژبه تیر نه وځېده لوظونه او وعدې ښه نه دي او خوله باندې وایي چې پښتون یو کوو زړه کې نورې ارادې ښه نه دي او ځان د جنون د رازه مه خبروه دې کې پردې پټې معنې ښه نه دي ډېر ښه او زما او تره څه ناسه خو شته دی ستا د غزل سوي مصري ښه نه دي داسې شعرونه راته ووایه چې لوګۍ ترې خېږي او بس دغه څو شعرونه نور چې د ستورو نه بغیر چې څنګه اسمان نیمګړی ښکاري نو بغیر د ښکلو دغسې جهان نیمګړی ښکاري او که ښکلي د جهان را سره ګیر چاپېره ناستې خو چې ته را سره نه یې ما ته ځان نیمګړی ښکاري
او ریباره شینکې خالې نن په زنه باندې نشته کار څومره ښایسته دی خو جانان نیمګړی ښکاري او چې ستا د خپلېدو دا یو ارمان مې پوره نه شو نو په زړه کې مې دننه هر ارمان نیمګړی ښکاري او چې ذکر د جنون پکې ملګرو شوی نوي غزل به مې او طرف ایمان نیمګړی ښکاري یو دغه څو شعرونه به نور انور صاحب ته نه وي چې څه خو ستا د زړه ازار دی او خیري دي څه مې خپلې د قسمت کرښې کږي دي یو خفګان دوه ته مې وار نه خطا کېږي خو د غم د پاسه غم د حادثې دي او څه تپوس ته ستړي ژوند کوي ناصحه د مرګ وخت ته لنډوم او ورځې شپې دي او ستا د سترګو نه چې ستا په مخ بایدلې هغه اوښکې مې د زړه په سر پرتې دي او چې مین شو اوس کړېږه او تر جانه تا ته چا وي چې په مینه کې مزید او دغه څو شعرونه چې نور چې څه به د یو بل د زړه د فارز بس که نور په خپله خپله لاره ځو نوره یې کوټه کې ناسته نه کوو ستړي شو د خان صاحب د بیګاره ځو او بیا یې خپلې مور ته هم ښودی نه شو لاس پولی پولی وړو چې د کاره دا شعر بیا ووایه یار مننه چې بیا یې خپلې مور ته هم ښودی نه شو لاس پولی پولی وړو چې د کاره ځو او دغه څو شعرونه نور چې دا به د وخت په ټول تللي حقیقي رنګ کې وي زما الفاظ به په ساده ولسي رنګ کې وي زه پکې هغه غر او دغه غربوس نه بادوم چې څنګه یم هم هغسې به په اصلي رنګ کې وي او په یوسف رنګو کې به هم بلا منم چې وي خو عشق جنون ګورې زیاتره په خفشي رنګ کې وي او دغه څو شعرونه به درته نور هم چې بیا به مې مین کې ډېر نږدې مخې له مه راځه او نور زما د زړه د دروازې مخې له مه راځه وخت را باندې هسې نه د مینې تور راپورې کړي دواړه به رسوا شو یار د شپې مخې له مه راځه او یاره چې په وخت د زنکدن کې راته نه کښېنې نو بیا زما د کټ د جنازې مخې له مه راځه او پرېږده چې نن سم په لپو لپو باندې وسکم او یا د جانان غمه د کاسې مخې له مه راځه او دا سټایل د ډېرو او تر جانه که دې خوښه وي نور مې په غزل کې د مکتې مخې له مه راځه ډېر مزېدار ډېر ښه یار او دغه څو شعرونه هم نور هم چې خیال چې دی نه و د یارۍ نو بیا دې څه له کتل چې مې د زړه د کور اتلې په شا دې څه له کتل زه په کتو ګیلمن نه یم خو په دې خفه یم چې ښه ښکاره به دې کتل په غلا دې څه له کتل او ستا چې زما سره د ژوند کولو خیال نه و نو بیا په پالي باندې دا لاس په ما دې څه له کتل او خیر د سحر هغه کتل خو زه خطا وشوله مخې له را چې غلې اشنا بېګا دې څه له کتل او تر اوس چې د په مخ ته اوښکو سیند بهیږي زما تصویر ته په ماښام قضا دې څه له کتل ډېر ښه ډېره مننه اوتر بيزي شړلي دي بیا به په لاره کې اعلان دي نه کی او دا شعرونه ډېر شي دي بس دا ډېره مننه دا اوتر تاسو هم مننه بس زمونږ د پروګرام مطلب دا و چې دا اوتر په کتاب باندې خبرې وکړو نو موږ سره اوسئ تر بل پروګرام پورې اجازت غواړو الله په امان جهان دین یې کوي به دې ورنه